السلام علیکم مرګرو، زه یم عمران علي او تاسو ګورئ pushto.times.com. مرګرو په نننۍ ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې انپیج ته به انپیج فایل څنګه راوړو او څنګه به دې انپیج فایل وباسو او سیو کوو. راځئ چې زده کوو. کله چې موږ فایل ته لاړ شو، فایل کې اوپن باندې کلیک کوو، بیا ډیسکټاپ باندې زموږ سره چې کوم زموږ سره ډیسکټاپ کې یا په هارډ ډسک کې چې په نورو هارډ ډسک کې چې زموږ سره کوم فایل زموږ سیو پروت وي هغه به موږ باندې به کلیک کوو، هغه به اوپن کوو. دا زموږ سره فایل دی، په دې باندې موږ ډبل کلیک کوو، دا به زموږ سره دلته اوپن شي. اوس به دا سیو کوو څنګه؟ کله چې موږ فایل یې هغه په 10 پیجه کې 11 یا 8 پیجه زموږ سره یو پیراګراف یا زموږ سره یو لاین هغه زموږ سره ټول په کنټرول ا باندې سلیکټ کیږي. کله چې په کنټرول ا باندې دا موږ سلیکټ کوو نو بیا به فایل ته لاړ شو او سیو باندې کلیک کوو نو دا فایل به زموږ سره سیو شي. دا فایل خو زموږ سره زوړ سیو و نو ځکه دلته زموږ سره هغه سیو چې د هغې کوم ډراپ وي هغه یې زموږ سره راوانغستو. زه کاپي کوم، زه ګورم چې دا کاپي کړم، کنټرول کټ باندې به دا کټ والم، لاړ به شم فایل ته، په فایل کې به نیو اوپن کړم، په نیو کې به اوکې باندې کلیک کړم، دلته به دا پیسټ کړم، کنټرول وی باندې هم موږ پیسټ کولی شو، کنټرول ا باندې ما دا سلیکټ کو. زه وایم چې په نوي فایل کې زما سره دا اوپن شي، په نوی فایل د دې زما سره سیو شي او زه بیا په نوي فایل کې زما ضرورت یې اوپن کوم یا چاته لیږم نو هغه هم لیږلی شم. دلته به راشو فایل ته، فایل کې به سیو باندې کلیک کو. دا زموږ سره زموږ کوم سیو ډاکومنټ ډرافټ چې کوم دی هغه زموږ سره راغی، دا زموږ سره په سیو باندې راغی فایل باندې. اوس په شارټ کټ باندې هم دا موږ سیو کولی شو. کله چې موږ کنټرول اس باندې کلیک کوو نو زموږ سره دا سیو ډرافټ راشي، په دې کې بیا موږ خپل فایل نه نوم ورکوو. مثلا زه وله ورکوم چې pushto times نوم وله ما ورکو. دا زما سره ډیسکټاپ سلیکټ دی. فرض که زه په ډیسکټاپ باندې دا نه سیو کول غواړم، زه په سی کې هم سیو کولی شم، په ډي کې هم، یا زما سره کوم فولډر وي په هغې باندې هم زه دا سیو کولی شم. اوس زما سره دا فولډر پروت دی چې ټیوټوریل نوم یې دی، زه په هغې کې وایم چې دا سیو کړم نو هغه ما ځان سره سلیکټ کو، زما سره سلیکټ شو او اوس زه سیو ووایم نو دا به زما سره په دغه فولډر کې سیو شي. سیو باندې ما کلیک کو. اوس په د دې ځنه به دا کراس کوم ځکه چې کله زما سره دا اوپن وي نو هغه فایل زما سره بیا په انپیج کې نه اوپن کېږي. نو دا به زه د دې ځنه کراس کړم او دا به مینیمایز کړم د دې ځنه. دلته به راشم خپل ټیوټوریل ته، ټیوټوریل فولډر ته. په ټیوټوریل فولډر کې به دلته زما سره دا انپیج فایل دی، په دې باندې یو وارې زه کلیک کړم، بیا یې دغه شانتې کوم رایټ بټن چې دی په هغې باندې ما ده به ما ایښودي، داسې به یې ونیسم، را به یې کاږم او په انپیج کې دلته به یې راوړم. په دې فایل مونږ کولاو کړی دی ځکه مونږ ته ورکینګ ایریا نه ښکاري، نو په دې ځای کې به یې زه پرېږدم، زما سره به هغه فایل دلته اوپن شي. دا زما سره زما هغه فایل اوپن شو. ښه ملګرو، په نننۍ ویډیو کې دومره. انشاءالله ماله اجازت راکوئ د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.